د جنت مې اراده و اراده مې ښه پخه وه په تبلیغ شروع مې وکړه ښه سجده مې پکې وکړه. سلامونه مینه او درنښت د محمد اغې کثیر الرشتوي د ادارې غړو محترم استادانو راغلو میلمنو او زما د پاکې لاړ لارویانو ستړي مه شئ په خیر راغلی هر کله راشئ. هیله ده چې ورځ مو په خیر تر دغه ځای را رسولی وي. لکه څنګه چې خبر وای نن د فراغت پار غونډه نیول شوې په برنامه کې مو بېلابېلو مطالبو ته ځای ورکړی. هیله ده تر پایه راسره مل چې اوسئ. هر هغه کار چې د الله تعالی پر سپېڅل نامه پیل شي پای نیکمرغه وي. نو د قرات لپاره بلنه ورکوو قاري صاحب احسان الله ته چې د مایکرافون تر شا حاضر شي او د قرآن کریم په څو مبارکو آیتونو په تلاوت سره زموږ د نننۍ غونډې پرانسته وکړي. قاري صاحب احسان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. زما تر منزله په مسیر نیوکه نه کوم، ښې دې او که بدې په تقدیر نیوکه نه کوم. ما د ستا د پوهې او ادب ډیوې کتلې دي ځکه د لوګره په تصویر نیوکه نه کوم. د قاري صاحب احسان الله څخه یوه نړۍ مننه. د برنامې په دې برخه کې امیر صاحب زبیرخان حبیبي ته بلنه ورکوم چې راشي او تاسو ته د ښه په اړه خپله عالمانه وینا در وړاندې کړي. امیر صاحب زبیرخان حبیبي. ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د محمد اغې کثیر رشتوي انسټیټیوټ د 1403 کال د اقتصاد څلورمې دورې او د کمپیوټر ساینس دوهمې دورې د فراغت غونډې ته ښه راغلاست. د محمد اغې د کثیر رشتوي انسټیټیوټ په نمایندګۍ ټولو محترمو محصلینو ته د فراغت په خاطر مبارکي وړاندې کوم. د دې ترڅنګ د محصلینو محترمو کورنیو والدینو ته همچنان مبارکي وړاندې کوم. الله مو کامیابه سرلوړي لري. کوشش وکړئ ځوانانو په دغه تحصیل اکتفا ونه کړئ. کوشش وکړئ نور هم لوړې زده کړې مخته اوسئ. تر ماسترۍ تر دکتورا پورې کوشش وکړئ ځوانانو. د دې په خاطر چې وخت کم د میلمانه ډیر دي نو خپلې خبرې همدلته خلاصوم. میلمانه مشران ډیر زیات راغلي دي خو د وخت د کمښت په خاطر نو که چاته د خبرو وخت ورنکړل سو بخښنه ترې غواړو. انشاءالله سرلوړي اوسئ. الله مو همیش راولئ. الله دې ټولو میلمانو ته اجر ورکړي. ډېره مننه. خیر اوسئ. بیا هم محترم محصلینو مبارک دی وي. بیا دې مبارک وي. بریالي اوسئ ځوانانو. دل به دست آوردی که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. جهان سپاس از جناب زبیرخان حبیبی. در این بخش برنامه از جناب مولوی صاحب اصرار تقاضا و عمل می‌آید تا پیش میز خطابه آمده و برای شما سخن‌های عالمانه خدا تقدیم نماید. الحمد لله الذي من على المؤمنين بالهداية إلى الإيمان والإسلام
وشرفهم بفريضة الجهاد وبالدوام إلى يوم القيام، وكرمنا يجعلنا من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في محكم كتابه: وعلم آدم الأسماء كلها. صدق الله مولانا العظيم وهو أصدق القائلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بعثت معلما. صدق رسوله النبي الكريم وهو شديد المقال. محترمو د جلسې ته راغلیو قدرمندو مشرانو کشرانو، علامو دا راتګ په خپل دربار کې قبول وګرځوئ. له خبرو نه مخکې یا له موضوع نه مخکې دغو فارغینو ته د فراغت مبارکي وایم. الله دې ورته د بخت وګرځوي. د دوی استادانو ته مبارکي وایم، د دوی والدینو ته د دوی مبارکي وایم، او د قوم او علاقې ټولو ته د دوی د فراغت مبارکي وایم. محترمو ټولنه او ملتونه هغه وخت کې ریښتونی پرمختګ کولی شي چې کله تحول او انقلاب ورپکې د علم په ذریعه راشي. هر هغه ټولنه، هر هغه ملت چې په هغه کې علم وي، نو هغوی خپله خود به خود مخ ته تللی شي. خو په کوم قوم او علاقه او ټولنه کې چې علم نه وي، هغلته بیا څه وي؟ د علم ضد چې شي د جهل ده. نو کوم قوم او علاقه کې چې علم نه وي، نو هغلته بیا هغه قوم او علاقه د بدبختیو ناخوالیو سره مخامخ. نو لکه څنګه مخکې ورور خبره وکړله، دغو محصلینو ته یو خبره وکړه چې تاسو نور هم علم وکړئ او په دې اکتفا مه کوئ. دا ډېره معقوله خبره وه. دوی باید کوشش د دې وکړه چې نور هم علم حاصل کا. یو خبره کله کله کېږي چې یو علم سیاسي ده او بل علم دیني ده. په دې باندې الحمدلله د موږ ټوله ټولنه بلکې ټول ملت مؤمنه قناعت لري چې مسلمانان یو، خو په دې باندې هم یقین او باور لرو چې په موږ باندې فرض کړل سوی علم دیني ده. ځکه قرآن کریم کې هلته آیات ده راځي: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. د دې عبادت لپاره ضرورت چې دغه علم دیني ده. د عبادت لپاره لوی سرچشمه هغه علم دیني ده، چې هغه علم قرآن ده او حدیث دی او فقه ده او اصول دي. خو دغه علم باندې موږ هېڅکله یو عالم چې عالم وي او علم ورسره وي اعتراض نه لري، بلکې موږ خپل ملت او خپل ورونه او خپل بچیان دې ته هڅوو چې هم علم سیاسي وکړه او هم علم دیني وکړه. ځکه دې ته ضرورت ده. په نن عصر کې چې دور د فتنو ده، دنیا ته ګورو، د دنیا حالاتو ته ګورو، ټکنالوژي ته ګورو چې څومره پرمختللې ده، نو علم سیاسي ته هم ضرورت ده. بیا آخر کې ټولو خلقو ته دا وایم چې خدای تعالی دې دغه کسان چې په دغه قوم او علاقه کې نن د فراغت سندونه ترلاسه کوي، د دوی د استادانو په علمونو کې هم برکت واچوي. الله تعالی دې دوی برکتي کا. واخر دعوانا ان الحمدلله. د ارشاد او دعوت مسؤل مولوي عبداللطیف اسرار څخه نړۍ مننه چې په خپله ویناو سره زموږ برنامه لا رنګینه کړه. د پروګرام په دې برخه کې د لوګر ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو امر الحاج حبیب الله حبیبي ته بلنه ورکوو چې راشي او خپلې ویناوې تاسو ته وړاندې کړي. الحاج حبیب الله حبیبي: تر فراغته مې بلا ډېر تکلیفونه تیر کړل، تر فراغته مې بلا ډېر تکلیفونه تیر کړل، دا دی فارغ شومه د شکر به سجده لګوم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد. د هر څه نه مخکې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارکه تحفه درته وړاندې کوم چې عبارت د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ثانیا د محمد اغې ولسوالۍ مسؤلین او د غونډې ټولو ګډونوالو ته ښه راغلاست او همدارنګه د دې انسټیټوټ ټولو محصلینو ته د فراغت مبارکي وایم او الله تعالی دې د دوی په ذهنونو کې نور هم برکت واچي. ورونو او محصلینو، اوس وخت د دې راغلی ده چې د علم په باره کې ترقي وکړو، پیشرفت وکړو او دا کوم علم چې دا محصلین د دې نه فارغه سوي په دې باندې بسنه ونه کړي، ځکه دغه تیر کال د تعلیمات تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره د تحصیلات عالي سره داسې یوه تفاهمنامه امضا کړله چې هغه بیا دغه د موږ او تاسې د محصلینو په ګټه ده. هغه مخکې دا و چې یو محصل به 80% وه، بیا به یو کال تنزیل ورکوو، یعنې دلته به چې 14 نه فارغېده نو چې کله به پوهنتون ته لاړه هلته به 14 سن بیا پې ویله، یو کال تنزیل و. خو خوشبختانه دغه تفاهمنامه زموږ د محصلینو په همکارۍ سره او د تحصیلات عالي سره امضا شوله چې فیصدي یې راوړله 50% ته او دغه تنزیل یې بیخي له بینه ویوړ. اوس دغه محصلین چې دې نه فارغېږي او انشاءالله دا 50% خو دومره فیصدي نه ده، انشاءالله چې هر محصل به پوره کوی شي نو چې دا یې پوره کړله له تنزیل نه خلاصو مستقیم به یو اختصاصي امتحان هلته ترنه اخلي، بیا به دوی خپل پوهنتون یعنې 15 سن به هلته تعقیبوي، همداسې به له پوهنتون نه فارغېږي. په آخر کې بیا هم د ده فارغینو فراغت مبارکي وایم او د دې انسټیټوټ له امیر څخه مدیر تدریسي او همدارنګه استادان او د معارف مسؤلین چې له دې انسټیټوټ سره هر نوع همکاري کړې ده، ډېره مننه ترې کوم. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. I think so much of Habibullah Habibi. In this section of the program, I would like Sulaiman Muhammadi to come here and present his Naat Sharif. Bill Gates said, I am failed sub-subject in exam, but my friend passed Jinal. Now he is an engineer at the Microsoft, but I am the winner of Microsoft. Sulaiman Muhammadi. بسم الله الرحمن الرحيم. نعت شریف. هر ورځ هر صبح و شام پر محمد صد صلاة و صد سلام پر محمد. هر ورځ هر صبح و شام پر محمد صد صلاة و صد سلام پر محمد. صد صلاة باندې وایم رسول دے تلګم دا پیغام پر محمد.
शाम पर मोहम्मद सद सलात सद सलाम पर मोहम्मद सद सलात सद सलाम पर मोहम्मद दिनी राउज द अल्लाह प ग़ज़ाबान दे दिनी राउज द अल्लाह प ग़ज़ाबान दे तलबवायम दा कलाम पर मोहम्मद सद सलात सद सलाम पर मोहम्मद सद सलात सद सलाम पर मोहम्मद स्पिन कुरान अल्लाह नाज़िल कर पर दबान दे स्पिन कुरान अल्लाह नाज़िल कर पर दबान दे रब रावले गए नाम पर मोहम्मद सद सलात सद सलाम पर मोहम्मद सद सलात सद सलाम पर मोहम्मद पखलवायम पजड़ली कम कलमेज़ पखलवायम पजड़वायम कलमेज़ सद हजार हजार सलाम पर मोहम्मद सद सलात सद सलाम पर मोहम्मद सद सलात सद सलाम पर मोहम्मद नबुवत फर्द तमाम शो आखिरीन वो नबुवत फर्द तमाम शो आखिरीन वो अल्लाह करदा इत्माम पर मोहम्मद सद सलात सद सलाम पर मोहम्मद सद सलात सद सलाम पर मोहम्मद आतिफायम हमेशा फल सलामोना आतिफायम हमेशा फल सलामोना अखबल जबात मुदाम पर मोहम्मद सद सलात सद सलाम पर मोहम्मद सद सलात सद सलाम पर मोहम्मद हर रज़ हर सुबह शाम पर मोहम्मद सद सलात सद सलाम पर मोहम्मद सद सलात सद सलाम पर मोहम्मद दुरूद
السلام دی په محمد صلی الله علیه وسلم. ختمېده نه لري، داسې رڼا ورځ د لالیه چې تیاره نه لري. علم یوسف دی که چا ولید د یعقوب په سترګو، په خپل وطن کې به هغه خلک ړانده نه لري. جزاک الله احسن جزا. د خوږژبې بینت خوان قاضي سلیمان محمدي څخه یوه نړۍ مننه. د پروګرام په دې برخه کې بلنه ورکوم د محمد اعی ولسوالۍ معاون مولوي صاحب محمد ولی عبدالولي حماس ته چې راشي او خپلې عالمانه وینا تاسو ته در وړاندې کړي. مولوي صاحب عبدالولي حماس: که د علم په دولت څوک دولتمند شي، خوار به نه شي که اوسیږي په زندان کې. په لومړي قدم کې د دغه مجلس فارغینو، د دوی استادانو، د دوی والدینو، دوستانو ته مبارکي وایم. په دوم قدم کې کوم ځوانان چې دغه مجلس کې د خپل علم یوه حصه تکمیل کړې او اوس د فراغت خولۍ په سر او سند ورکول کېږي، د مبارکۍ ترڅنګ بیا هیله غوښتنه م ترنه دا ده لکه مخکې چې مشرانو ویلې په دغه علم اکتفا مه کوئ، له هرې ممکنې لارې کوشش وکړئ خپل علم لا زیات کړئ. هغه ځوانان چې نشي کولی خپل علم ته ادامه ورکړي، هغوی ته یو ښه زیری زه دا لرمه د مس عینک چینایانو سره کوم مجلسونه چې موږ لرو، انشاءالله 1404 کال به د مس عینک د معدن استخراج عملا شروع کیږي. د اصولو مطابق هغه مسلکي کس، هغه کارګر، هغه ځوان چې په مداغي ولسوالۍ کې پیدا کیږي له بل ځای نه باید ونه نیسي. نو دوی ته زه دا زیری ورکوم چې انشاءالله راتلونکی کال به زموږ د مداغي ولسوالۍ د ځوانانو دپاره یو نیکمرغه او بختور کال وي چې هر کسبي ته، هر مسلکي ته، هر ځوان ته به انشاءالله د خپل مسلک او د خپلې تجربې مطابق کار پیدا کیږي. جهالت د دغه قام زری زری کړم، جهالت د دغه قام زری زری کړم، څوک یې نه اوري که هر څومره نارې کړم. د حجاج بن یوسف په ښار کې اوسم، د حجاج بن یوسف په ښار کې اوسم، نور څه نشته جنازې او فاتحې کړم. د محمد اغې ولسوالۍ معاون مولوي عبدالولي حماس څخه نړۍ مننه. د پروګرام په دې برخه کې د لوګر ولایت د برېښنا رئیس مولوي محمد فهیم منصور ته بلنه ورکوو چې راشي او خپلې عالمانه وینا تاسو ته وړاندې کړي. دا د نننۍ غونډې مبارکي د دغه لیسې، دغه انسټیټیوټ او د محمد اغې ولسوالۍ ټول ولس ته وایم الله جل جلاله دې زموږ او تاسې په دوران او ویجاړ هېواد کې په علم او په عرفان کې لا ډېر ډېر برکتونه واچوي. موږ او تاسو وینو دغه کوم پوهنتونونه چې د ځوانانو لپاره خلاص دي، موږ ولې مریضان خارج ته بیایو؟ موږ ولې دلته په مؤسساتو کې د قوي انجینرۍ لپاره له بهر نه انجینران راوړو؟ زه د یوې ادارې د ولایت مسؤل یم. موږ د کال تر 300 میلیونه ډالرو پورې د دغه ملت پیسې بهرنیانو ته ورکوو په دې دلیل چې موږ په دې لینو کې برقونه راوستلي. موږ په خپل افغانستان کې دومره کس نه و چې په غتیر حکومت کې هم دا مشوره ورکړې وای چې راځئ یو بند جوړ کړه، راځئ یو داسې کار وکړه چې یو داسې تعلیمي نهاد جوړ کړه چې ګلان ترې فارغ شي، چې ټول مخترع وي، چې هغوی اختراعګانې وکړي. خو اوس دا موقع ده، ټولو ځوانانو ته مې خطاب ده، الله جل جلاله هر وخت دا موقع چاته نه ورکړي. که تاسو یو قدم په رښتیا کېدئ، الله جل جلاله توفیق درکوي او سره له دې چې لاس نیکۍ درکوي، یو په لاس نیکۍ نورې درکوي. اما په دغه کار کې مو چې د دنیا دا دې کې برکت اچي. لوګر ولایت د برېښنا رئیس مولوي محمد فهیم منصور څخه یوه نړۍ مننه. کور یې ودان مینه کمه مشه. د پروګرام په دې برخه کې د محصلینو په نمایندګۍ نورالله محمدي ته بلنه ورکوم چې راشه او ستاسو درنو حضور ته لنډې خبرې در وړاندې کړي. ورور نورالله محمدي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه تمام حاضرین محترم، از همه اولتر به تمام شما حاضرین محترم تحفه حضرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم را که عبارت از لفظ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته است تقدیم می نمایم و حضور تمام شما مهمانان نهایت محترم را در این جشن فراغت انستیتوت کثیر رشتوی محمد آقا خوش آمدید می گویم. ثانیاً جا دارد که به تمام نمایندگی فارغان محترم از جناب عامر صاحب محترم مدیر صاحب تدریسی و تمام استادان نهایت معزز انستیتوت کثیر رشتوی محمد آقا سپاس و تشکری به عمل آورده و تمام زحمات و سعی کوشششان را که در این دوره تعلیمی به ما محصلین انجام دادند پاداش و قبولیتش را از بارگاه عزت منان آرزو داریم و از استادان محترم می‌خواهیم که اگر احیانا در این دوره تعلیمی کدام به احترامی از ما محصلین سر زده باشد ما از شما محترمین بخشش خواسته امید که ما را به بزرگواری تان مورد بخشش قرار دهید و از الله متعال توفیق خدمت بیشتری به شما محترمین خواهان هستیم. و در اخیر از طرف خود به تمام فارغان محترم و فامیل محترمشان این فراغتشان را تبریک گفته و در آینده کامیابی های زیادی را برایشان خواهان هستم. دا نور الله محمدي څخه یوه نړۍ مننه. دا پروګرام په وروستیو شیبو کې استاد شیر محمد مسعود ته بلنه ورکوو چې د سټیج تر شا حاضر شي او د فارغینو د جوایزو لړۍ پیل کړي. استاد شیر محمد مسعود. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وخت کم د مخکې له دې نه چې د تصدیق پاڼو د ویش لړۍ پیل کړو د محمد اغې د پوهنې امریت او هغه محلي لیسې چې موږ سره په دې انسټیټوټ کې همکاري کړې د هغو ته مستعین لیکونه برابر کړي دي. د محمد اغې کثیر رشتوي انسټیټوټ محترم عامر زبیر خان حبیبي ته بلنه ورکوو چې سټیج ته راسي او د نظارت د محمد اغې ولسوالۍ د پوهنې د امریت د نظارت غړی استاد محمد عثمان د پوهنې د امریت په نمایندګۍ باندې دلته راغلی، هغې ته ستاینلیک ورکړي. د محمد اغې عالي لیسې په نمایندګۍ باندې استاد حاجي برات خان راغواړو چې راشي او له ملابر صاحب څخه خپل ستاینلیک ترلاسه کړي. د سرخاباد د عالی لیسې په نمایندګۍ باندې د سرخاباد د حوزې نماینده او د والدینو شورا رئیس حاجي عتیق الله مسعود ته بلنه ورکوو چې راشي او زموږ له عامر صاحب څخه خپل تصدیق پاڼه ترلاسه کړي. همدارنګه د سفید څنګ عالی لیسې څخه څوک تشریف لري؟ سفید څنګ عالی لیسه محمد جان خان عالی لیسه دوی ته مو تصدیقونه برابر کړي وي. ستاینلیکونه متاسفانه چې دوی نسته. عامر صاحب حبیبي څخه یوه نړۍ مننه. د لوګر ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو عامر الحاج حبیب الله حبیبي ته بلنه ورکوو چې راشي او زموږ محصلینو ته تصدیق پاڼې وویشي. په سر کې هم د کال غوره محصل د محمد اغې کثیر رشتوي انسټیټیوټ عمومي اول نمره محترم محمد زبیر کریمی ولد عبدالکریم. د ډیټابیس څانګې اول نمره محترم محمد جاوید ولد روح الله. د 12م ټولګي اول نمره محمد جمشید ولد اسدالله. لږ هغې خواته لاړ.
له امیر صاحب حبیبي څخه یوه نړۍ مننه. د محمد اغې ولسوالۍ معاون صاحب مولوي محمد ولی حماس ته بلنه ورکوي چې راشي او تصدیق پاڼې وویشي. محمد بلال ولد محمد یعقوب 2م نمره، د اداره تجارت څانګې 2م نمره. نور محمد ولد سردار ولی د ډیټابیس څانګې 2م نمره. سیف الله ولد عصمت الله د 12م ټولګي 2م نمره. معاون صاحب څخه یوه نړۍ مننه. د پروګرام په دې برخه کې د لوګر ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو د څارنې او ارزونې عمومي مدیر عبدالحمید نسیمي ته بلنه ورکوي چې راشي او تصدیق پاڼې وویشي. نور الله ولد بسم الله د اداره او تجارت څانګې 3م نمره، 14م ټولګي 3م نمره. ضیاء الحق ولد یار محمد د ډیټابیس څانګې 3م نمره. نسیمی صاحب څخه یوه نړۍ مننه. د محمد اغې ولسوالۍ قومي مشر عبدالحلیم شهید زاده ته بلنه ورکوي چې راشي او تصدیق پاڼې وویشي. نور الله ولد محمد اعظم، عمران ولد محمد اعظم. حشمت الله ولد محمد ظریف خان. شهید زاده صاحب څخه یوه نړۍ مننه. د محمد اغې کثیر رشتوي انستیتوت تدریسي مدیر سمیع الله لودین به تصدیق پاڼې وویشي. محمد اسماعیل ولد محمد عثمان. سید رحمان ولد محمد زمان. مدیر صاحب نه مننه. د اداره او تجارت د څانګې د ډپارټمنټ امیر محب الدین عابد به تصدیق پاڼې وویشي. مجتبی ولد نور محمد. محمد عمران ولد محمد نظیم. عابد صاحب څخه مننه. استاد نظام ګل دولت ځای به تصدیق پاڼې وویشي. نور محمد ولد شهباز. خالد ولد محمد داود. دولتي صاحب څخه مننه. استاد مطیع الله ستانکزی به تصدیق پاڼې وویشي. محمد بلال ولد شاولی. وحید الله ولد گل حلیم. استاد صدیق الله پوپل به تصدیق پاڼې وویشي. جان آغا ولد لال محمد. عبدالخالق ولد لال محمد. استاد مننه. استاد محمد اسماعیل احمد زای به تصدیق پاڼې وویشي. محمد سیار ولد محمد آصف. امید ولد عبدالحمید.
استاد عصمت الله ځلاند ته بلنه ورکوي چې راشي او تصدیق پاڼې وویشي. اسماعیل استاد مننه. صفی الله ولد حبیب الله. محمد مدثر ولد محمد فاروق. ځلاند صاحب مننه. استاد ادم خان ناصری به راسي او تصدیق پاڼې به وویشي. حامد ولد محمد عارف. عیسی خان ولد محمد ابراهیم. نصیب الله ولد عبدالرازق. استاد مننه. سید الله استاد ته بلنه ورکوي چې راسي او تصدیق پاڼې وویشي. سید الله سعادت. انعام الله ولد نجیب. عبدالباری ولد عبدالهادي. او بالاخره استاد زاهد الله احمدزی به وروستی تصدیق پاڼه وویشي. احسان الله ولد عبدالمتین. د ټولو له راتګ نه یوه نړۍ مننه. قدمونه مو په لیمو زموږ ونډه په همدې ځای پای ته رسیږي.